مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مج د منافق عبد الله ابن أبي ابن سلول د مرګ حالات بیانول چې دای مرسو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې المنز پر ادا کاوه، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه المنزه د ادا کولو مخالف تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راکش کړ چې المنز مپر کوه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مخالفت سره المنز پر ادا کړ چې شاید الله جل جلاله یې وبخشي. دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او مهرباني و. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربېره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت او مهرباني پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاة والسلام کې ایښی و او د علیه الصلاة والسلام یې په غوړه کړی و، پر دغه منافق د جنازې المنز ادا کړ او عبد الله ابن ابي شخ کړسو. د تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل شو چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود و. الله جل جلاله د سورة التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او د جنازې المنز پر هیڅ یو دغه منافقانو چې مرسي مکوه او هیڅ کله د پر قبر د دعا او استغفار د پاره یا د شخولو د اهتمام د پاره مدرېږه. بشکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران سوي دي چې شریک ورته نیولې دي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کافران سوي دي چې د زړه د اخلاص یې نه مني او په داسې حال کې مړسوه چې دوی فاسقان و. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د موقف تائید او تاکید و. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا ټول کارونه پیښ شوه، زه په تعجب کې نسوم. زما ډیر تعجب و دغه ځای ته و چې ما څونه جرأت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی راکش کم چې المنظمه پر کوه. زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند سوم
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را کشوم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه جرأت ما ته ډیر عجب ښکاره کېدی، خو لکه چې د الله جل جلاله اراده و چې داسې وشي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور لونې درلودې، چې اوله او تر ټولو مشره لور یې زینب رضی الله تعالی عنها و چې د ابو العاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و، او قصه مخکې درته بیان شوې ده. او دوهمه لور یې چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه وه. په هغه ورځ وفات او شخص و چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه، چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذوالنورین ویل کیږي، یعنی د دوو نورو خاوند، چې هغه دوه نوره یا روشنایی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونې وي چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړی دي. او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پیښه شوې چې یو چا دي د یو نبی دوی لونې په نکاح کړی وي. یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه شوی دی. او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ښځه وفات شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډیر غمجن شو، او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې شخص و. اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل کمی درېیمه لور درلودلای هغه به مې هم ستا په نکاح کړی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلورمه لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و. ورونو د هجرت نهم کال پای ته ورسېدی او د حج موسم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي، خو بیا یې وفرمایل و حج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لس بدن طواف کوي، نو دا زما نه ده خوښه چې په دغه حالت کې حج وکم. نو یې دغه کال د حج لپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولېږي چې د حج امیر هم دی رضی الله تعالی عنه وو. امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وهغه حج ته ولېږي چې تر حجۃ الوداع د مخو، او دی رضی الله تعالی عنه یې دغه حج امیر مقرره کړ. اول په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له 60 کال څخه دی بیا مشرکان حج ته نه راځي، او پر بیت الله به هم څوک لڅ طواف نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نور مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهیسو. په دغه کال د مسلمان حاجانو شمیر ډیر زیات نو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج په نیت و مکه مکرمه ته رهیدي چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سوره التوبه ځینې آیاتونه نازل شوه چې په حج پورې تعلق درلودي، او دغه نزول یو څه په تلوار وو، ځکه ځینې عمده او رئیسي احکام پکښې موجود وو چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروري وو. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن مجید د هر سورت په شروع کې بسم الله سته، خو یوازنۍ سورت چې په سر او شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې هغه دغه سورت التوبه دی. او د دې لپاره چې دغه سورت په شروع کې ولی بسم الله نسته، علماء کرام ډېر سببونه بیانوي.
ځینې علماء کرام وایي چې دغه احکامو د رسولو د تلوار په سبب دغه سورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې، او ځینې علما وایي چې په دغه سورت کې د بسم الله د نه وجود سبب دا دی چې په دې سورت کې پر کفارو شدت دی، د کفارو څخه جلاوالی او لريوالی دی، څرنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده. بسم الله الرحمن الرحیم. او په دې سورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نشته. دلته داسې حالت او موقف دی چې په هغه کې رحمت نشای، نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړسوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود د پاره علماء کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کوم وخت چې دغه آیاتونه نازل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ولاړ او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلق ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورسېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې کمامور، یعنی ته ورسته را پسې راغلی، د حج امیر یې کبل وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا مامور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکړه، تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولارس یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولارسو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسیدلي، ځکه ځینې داسې خلق و چې د عرفات خطبې ته نه و حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرظی رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی، او تر هغه وروسته علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د 10 یا 30 آیاتو سره پسې ورولېږي چې خلق ته بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته 4 میاشتې وخت او مهلت وو چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلای شي، چې هغه 4 میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېده او د ربيع الاخر پر لسمه پای ته رسیدي. نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه وخلق ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او رسول. دا به هم ورته ویل چې تر 60 کال وروسته به مشرکان حج ته ناراضي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواف کیږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وخلق ته رسول هغه د سوره التوبه اولنی آیاتونه و چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دا وهغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کوم عهدونه چې زموږ او ستاسو په مابین کې و هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کوم صلح درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو کفار یا مشرکین پر دوه قسمه و، یو داسې کفار و چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار و
چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودي هغه هم پر دوه قسمه و. اول قسم هغه کفار و چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح د پاره یو معین وخت شوول سوی وو. دوهم قسم هغه کفار و چې د هغو سره صلح موجوده و خو دغه صلح معین وخت نه درلودي. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه ورسره موجوده او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده و خو وخت یې نو تعین سوی، د کفارو و دغه دوه ډلو ته 4 میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه 4 میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیره العرب کې پیدا او ونیول سو هغه وژل کیږي، او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخت پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپل معاهده څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیره العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري هغه لره امان دی راځي، خو چې اسلام یې واوري او مسلمان نسو نور به د جزیره العرب څخه وځي هغه لره هم امان نشته. نو الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني د طرف څخه د الله جل جلاله او د طرف څخه د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بیزاری ده هغه کسانو ته چې مشرکان دي او تاسې عهد ورسره کړی دي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو ګرځي تاسې په دغه مځکه کې 4 میاشتې او ای مشرکانو تاسې پوسئ چې هیڅ کله تاسې الله جل جلاله نسي عاجز کولای، او پوسئ چې الله جل جلاله د کافرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټول خلق ته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزار دي. نو که تاسې د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسې د پاره خیر دی، او کوم د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوسئ چې تاسې الله جل جلاله نسي عاجز کولای. او هغه کسانو ته چې کافران سوي دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړه. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسې عهد کړی دی بیا هغو تاسې سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهی نه ده کړې او د هیڅ چا سره تاسې په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قائم ولاړ دي، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپل مودې پورې پوره کړي. بشکه چې الله متکان خوشوي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کم وخت چې دغه حرام میاشت تیر شوه د دغه اشهر الحرم څخه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم نه دي مقصد، بلکې د اشهر الحرم څخه مقصد دغه 4 میاشتې دي چې وکفارو ته وخت ورکول سو. نو کم وخت چې دغه اشهر الحرم تیر شوه یا مسلمانان سي یا د جزيره العرب څخه ووزي، الله جل جلاله
و مسلمانانو ته فرمایي کم وخت چې دغه 4 میاشتې پای ته ورسیږي فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. کم وخت چې دغه 4 میاشتې تیرې سوې نو مشرکان چې په هر ځای کې په لاس درسي وژني یې بندیان یې کوي په قلاو کې محاصره کوي او دوی ته د څارلو او تیرېدلو په هر ځای کې کښېني او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي زکات یې ورکوي نو د دوی لار ورئله او خلاصه کوي بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه او په نورو وروستنیو آیاتو کې د دغسې مسائلو پوره تفصیل شته. نو علی رضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي و اعلانول چې د هغې جملې څخه یو دغه اعلان هم کاوه لا يدخل الجنة الا نفس المؤمنه یعنی و جنت بین مسلمانانو څخه بل څوک نه داخليږي جنت د مسلمانانو ځای دی او ویل به ولا يطوف بالبيت عريان او پر کعبه شریفه به لت انسان طواف نه کوي. موږ مخکې درته ویلي و چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه و چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته سوی و او دغه شی تر اوسه پورې ساتلی و مګر په حج او عمره کې هم د جاهلیت ډېر خیرن او باطل شیان ګډ کړي و تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي د شرک د اعمالو څخه یو عمل و. ابن عائذ رحمه الله وايي مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه مګر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ आवाज سره د دې لپاره ویلې چې مسلمانان په خپل تلبیه کې غلط کې او د دوی څخه به ځینو کسانو لڅ طواف کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله او ویل به زه پر کعبه شریفه داسې طواف کوم لکه مور چې زیږولې زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نشته چې ظلم دی په ګډ وي. نو یوازې په مکه مکرمه کې نه بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولی کار و حتی طواف یې هم لڅ کاوه. نو دغه لڅ طواف د هجرت په 9 کال کې منع شو او بل امر داو چې مشرکان به تر 6 کال وروسته وحج کولو ته ناراضي پراتلونکو کلو کې به بیل مسلمانانو بل څوک په حج کې نه موجود. نو دغه د هجرت د 9 کال حج هغه آخري حج وو چې مشرکان ورته راغلي وو او پراتلونکو کال کې چې د هجرت لسم کال وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حج وکړي چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نو موجود. اوس نو د مسلمانانو ګوښه کېدل او جلا کېدل یوازې د منافقانو څخه نه و بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل شو. دغه د هجرت 9 کال وو چې د تبوک غزا پکښې و او دغه هم د حج حالات و. ورونو هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو د پاره راغلي دي او د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي تر 80 ډلو زیات دي. نو زه نسم کولای چې د هغو ټولو ډلو حالات درته را نقل کم او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فائدہ هم نشته. نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالی ډول سره درته بیان کم چې هغه تاریخي اهمیت لري یا د هغو ډلو په ملاقات کې کوم عبرت موجود وي خو ویونکي او اوریدونکي تجداور معلومه وي چې په صورت عموم د ډیرو قبیلو ډلې د مکه مکرمه تر فتح وروسته راغلي دي خو هلته ځینې داسې قبیلې هم شته چې ډلې د مکه مکرمه تر فتح د مخ راغلي دي. خیر
اوس به د ډلو په تفصیلی بیان سره شروع وکم. یو د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینه منورې ته د مسلمانېدو د پاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یو لو او قوي قبیله و. دغه قبیله ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داس نورو نفرو په مشرۍ و مدینه منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکور ته ورغله. ناره وهي یا محمد اخرج لنا، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم مشتراوزه. صحرایی عرب دي د کور مخ ته ولاړ دي، ناره وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه پېښه ده. ټکنده غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده. په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي. دوی ولاړ دي، ناره وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی، ویل څه پېښه ده؟ څه وایاست؟ د چی شي لپاره راغلی یاست؟ دوی ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو. ممادحه یعنی مدح او تعریف. په هغه وخت کې د عربو دا عادت وو چې دوی قبیله به سره مخامخ سوي یا به سره کښېنستې، نو به هرې قبیله د خپل ځان اوصاف بیانول. هرې قبیله چې به ډېر اوصاف درلوده، هغه به تر هغه بلې لوړه او د احترام خاونده وه او دغه اوصافو د بیانولو دپاره یې خاص خلق درلوده. هغه څوک چې په خبرو به خپل اوصاف بیانول هغه ته خطیب ویل کېده، او هغه څوک چې په شعر به د خپل قبیله اوصاف بیانول هغه دغه قبیله شاعر وو. نو هرې قبیله به د ځان دپاره خطیب او شاعر هم درلودي. اوس دغه د بنو تمیم د قبیله مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسو د فخر شیان ډېر لري که موږ. نو ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو چې تاسو مسلمانان د فخر شیان ډېر لري که موږ. مګر دوی په سره غرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه موضوع دپاره راغلي دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغسې د اخلاقو څخه لرې وو. نه اخلاق پیژندل او نه مراعاتول دغه د دوی ژوند وو. نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طریقه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کریم او حلیم وو، هیڅ یې نه ورته وویل. د دوی پر طبیعت ورسره ولاړی او ویل شد. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول سوه. بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ورسره دي کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغوښتل. د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړ او په بیانیه شروع وکړه، خو ټوله بیان یې د بنو تمیم په مدح او صفت کې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ثابت ابن قیس ولاړ. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خطیب وو. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ولاړ او په خبرو شروع وکړه. د اسلام او الهي دعوت خبرې وکړه او بیا یې وویل کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې دی. بل فخر به چی شي او چیرې وي زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ شي و جنت ته ځي. کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي. موږ پر یو الله ایمان لرو. هو تاسو په خپل قوم او نسب فخر کوي، مګر زموږ فخر په آخرت دی، زموږ فخر په جنت دی، زموږ فخر په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د بنو تمیم مشران وویل ستاسو خطیب زموږ تر خطیب ښه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولاړ شو. داسې شعرونه او بیتونه یې وویل چې ټوله د بنو تمیم په مدح او صفت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وویل قم یا حسان. حسان رضی الله تعالی عنہ خو پیژني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضور او د مسلمانانو لوی شاعر. حسان رضی الله تعالی عنہ ولاړ او هغه د زبرقان پر وزن او قافیه اشعار وویل.
فوراً په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې و. د جنت او آخرت بیان پکښې و. د بنو تمیم ډلې بیا وویل ستاسې شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی، او دغه ډله و اسلام ته داخل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هدیه او تحفه ورکړه. ورونو په سوره الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه دغه ډلې د اخلاق په باره کې نازل شوي دي چې په هغه کې ټول مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د گزارې او معاملې لارښوونه ده. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. یعنی هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل مفکورې او نظریې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو تر صادرېدو د مخه موړاندې کوي، بلکې د هغو د اوامرو انتظار باسي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هر موضوع او هر معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وشي. انساني فکر، رایه او قانون کم او ناقص دی، په سل کې سل نتیجه ناکامي او بربادي ده. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یعنی هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل آوازونه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز ملوړوي او په لوړ آواز خبرې مورته کوي، لکه ځینې ستاسې چې د ځینو نورو سره په لوړ آواز خبرې کوي. دا بیرسته چې ستاسې ښه عملونه به ضایع سي او تاسې به نه یاست په خبر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یعنی هر هغه کسان چې خپل آوازونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې کښته کوي، په کښته آواز سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګارۍ او د الله جل جلاله د بیرې دپاره آماده کړي دي. یعنی خپل الهي توفیق د دوی سره ملګری کړي دي. دغه کسانو لره مغفرت، بخښنه او لوی ثواب دي. ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي: قرآن مجید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کعبه شریفه او المنز. نو تر هر څه د مخه دا لازم دي چې دغه څلورو شیانو عزت او احترام وساتل سي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. هر هغه کسان چې د کور د باندې د طرفه څخه تا ته نارې دروهي، اکثره د دوی عقل نه لري. چې دا هغه د بنو تمیم ډله وه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کچیر دوی تر هغو پورې صبر کړی وای تر څو چې ته ورته راوتلای، دغه به د دوی دپاره خیر او بهتر وای. او الله جل جلاله ډیر بخښونکی او مهربان دی. دا هغه آیاتونه و چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل شوه او د ټوله امت دپاره درس او لارښوونه ده. او بیا یوه بله داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نه و، چې هغه د بني عامر ډله وه چې د دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس و. ورونو که ستاسې هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښې شهیدان او ووژل شو، د هغه سبب د دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت.
و دغه مسلمانانو ته دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهور وو جوار او امان ورکړی وو. خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات او په خیانت سره ټول مسلمانان شهیدان کړ. اوس راغلی دی چې په ظاهر سره مسلمان سي. دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي، مګر څرنګه چې د دوی شاوخوا قبیله اسلام ته داخلي سوي وي، نو د دوی قوم دوی مجبور کړ چې ولاړ سي او مسلمانان سي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه دوه نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینه منورې ته ولاړ. مګر دغه دوه نفره چې د قوم عمده رئیسان او دغه ډلې مشران و، نو د قوم او خپل ملګرو په وکالت او نمائندګي دوی خبرې کولې. خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي و چې یا اربد، زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل والله زه هم نه غواړم. عامر ورته وویل واوره، زه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کم وخت چې دی ولیدي چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تا ته فکر نشته، نو ته د توري واری پر وکړه. دغه دوه نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکړي. او دغه ډلې چې براتلې نه خلع سلاح کېده، یعنی اسلحه نه ځنې اخیستل کېده، ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران و. دا اجازه ورکول کېده چې د خپل اسلحه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښیني او ملاقات ورسره وکړي. صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا به حاضر و. نو دغه دوه نفر راغله او اوس امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپل خائنانه نقشه عملي کړي. خیر، دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مسجد کې کښېنسته. عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خالنی، یعنی زما سره یوازې سه، زه غواړم چې په تنهایی کې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا والله، ترڅو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نوی راوړي او دا شاهدی ادا نکې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نشته، در سره تنها بسم. عامر بیا وویل یا محمد خالنی، زما سره یوازې او تنها کښېنه، زه خبرې در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبري اوږدوي چې اربد د توري واری وکي، مګر اربد چې تور ورڅخه د حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کی او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناشتي، کولای شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري واری وکي، خو آرام ناشتي، هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او بے معنا خبرو شروع دي. وای یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، په والله کزما پر رای نه را سره ولاړې، زب مدینه په لشکر او آسانو ډککم، یعنی ستاد جنگ د پاره براسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نور کوي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عامر ابن طفیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل په درو شیانو کې وتا ته اختیار درکوم، هر یو چې دی خوښ وي هغه عملی کړه. یو دا چې د دشتو خلق استا او د غرو خلق اسما، یعنی شاری خلق استا او دغه کوچی د قبیلو خلق اسما. کدا نوی نو می د ځان خلیفہ وګرځوه، یعنی تر تا ورسته به حکم زماوي. کدا هم نوی نو درېمه خبره داده چې د غطفان لشکري به په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو ماجانو کې در باندې راولم. عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری یې د توري واری وکړي، مګر هغه آرام ناست دی. عامر بیا وویل یا محمد خالنی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ترڅو چې تا پر یو الله چې شریک نه لري ایمان نه وی راوړي، نه در سره تنها کېږم. عامر ویل
والله زر اشقر او زر شقرا به در باندې راولم، یعنی زر ابلق آسان او زر ابلق ماجانی به در باندې راولم، چې دا د عامر د لشکر د سپرو شمیر او عدد وو. یعنی داسې لشکر به ستا د جنگ د پاره راولم چې ټول به پر ابلق او آسان سپاروي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیروي او مشغوله کوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نور کوي. سړی بیا عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نور کوي. آخر عامر ابن طفیل وویل والله نه مسلمانېږم، او د مسجد څخه ووتی رهیس. هغه نور ملګری ورته وویل سړی دا دې څه وکړه؟ دا ویل زه نه مسلمانېږم. ورسته پلار کې عامر و اربد ته وایي والله په ټولو عربو کې تر تا قوي شجاع او دلاوره نه دی را معلوم، نو ولې دې نه وهه؟ ما به په خبرو مشغوله کی او ته به آرام ناست وې. آیا وبېرېدې؟ بې همته سوې؟ اربد ویل یا والله، مگر هر وخت چې به ما غوښته چې د تورې وارې پر وکم ته به زما او د ده په مابین کې وې. عامر ویل زه چیرې وم ته چیرې؟ سړی زما څخه ډېر لرې ناست و. اربد ویل یا والله، هر وخت چې به ما غوښته چې وې وهم ته به مې مخته راغلې. غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې ورونو، د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان دپاره محافظ، پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډیګارد ورته ویل کیږي. مګر کم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي والله يعصمك من الناس، یعنی الله جل جلاله دې د خلق څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځان څخه استه او لري کوي. دغه آیات تر نزول وروسته د ځان د حفاظت لپاره څوک نه دراوه، نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتي. د بنو عامر ډله چې رهیس وه، په لار کې د شپې د تیرولو دپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یوه بدنامه قبیله وه چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره وه، خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت وو. مګر نورو ټولو عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپل عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بیده سو. سهار چې راویښ سو ستونی یې پړسېدلی وو. چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان وو، خو اصلا د الله جل جلاله اراده داسې وه چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی او عامر پوه سو چې مرم. نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل سوه. عامر ویل اغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. غده و پارسوب او مرغړی ته ویل کیږي، او بکر و کوچنی اوش یا جونګی ته ویل کیږي. دغه مرغړی په اوشانو کې یو مرض دی چې ستونی یې وپړسیږي او بیا مري. نو عامر ویل دا څونه بدبختی او ذلت دی، په عوض د دې چې په جنگ کې وژل کېدلای د اوشانو په مرض مرم او د یوې سلولي ښځې په کور کې مرم. عرب به بیا زما و کورنۍ ته پیغور ورکوي. متکبره او مغروره و. دغسې مرګ یې نه و خوښ. څو و داسې حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی، خو بیا یې هم ویل زما آس راولئ. آس راوستل سو، ویل پر آس مې سپور کړي. بیا یې ویل زما اسلحه توره او نیزه مې راکړي. هغه یې هم ورکړه. آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي، اسلحه پورته او کښته کوي، څو د آسه راولوېدی. خلق ورغله چې ویې کتي دی مړ و. دغه د غادر او خاین عامر ابن طفیل ملعون مرګ و. په دغه ذلیل ډول د خپل کور څخه لري مړ سو. قوم یې دی شخ کړي او رهیس و. څو و بني عامر ته ورسېده. هلته ټوله قبیله ورته راټوله سوه. پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست. دوی د خپل سفر حالات ورته وویل. قوم پوښتنه ځینې وکړه چې و څه شي ته دعوتولاست. اربد ابن قیس چې اوس د قوم مشر دی بې ادبي او بې حیایي وکړه.
د الله جل جلاله په مقابل کې ګلاوري وکړه او ویل موږ یې خپل الٰه ته دعوت کړو که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم الٰه زما و مختوای دغه اوس به مې په غشي وشتلی او وژلی وای العیاذ بالله دا یې د الله جل جلاله سره بے ادبی او بے پروایی و بیا نو دغه اربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوښ سپور او رهیسو اوس د قوم مشر اربد ابن قیس دی چا د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل دی په لار کې یوې لوړې ته وختي په دغه وخت کې برېښنا صاعقه چې موږ ټکه ورته وایو راولوېده اربد ابن قیس او د اوښ د خلقو په حضور وسوځل خلق ورته ګوري چې اربد او اوښ دواړه دغه برېښنا یا صاعقه په واسطه وسوځل شو دا د هغه جرأت او دلاوري نتیجه و چې د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده د اربد ابن قیس په باره کې د سورة الرعد 12 او 14 نمبر آیاتونه نازل شو الله جل جلاله فرمایي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يعني دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالى پراتونکي کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی 9.9 FM کندهار.